په خیبر کې د پښتنو توکمیزې جرګې پریکړو ته د پښتون افغان ټاټوبي نوموتی شاعر عبدالباري جهاني غبرګون او د برې پښتونخوا افغانانو پښتنو ته مهم پیغام. د خیبر په لمن کې د پښتنو قومي عدالت جرګې څه راوړه؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر د غره په لمن کې د پښتنو عالیشانه جرګه چې د پښتنو په تاریخ کې بیلګه نه ده لیدل شوې پای ته ورسېده. دې جرګې داسې پریکړې وکړې چې چا یې په خوب کې هم تصور نشو کولی. د دې جرګې برای د ټولو پښتنو او د پښتون توکم هغو اتلو زامنو ته مبارک وي چې دا تاریخي کارنامه یې د پښتنو په تاریخ کې ځای او خوندي کړه. دې بریالۍ جرګې یو حقیقت په ثبوت ورساوه. ښاغلی جهاني ډیروي څو ورځې مخکې ځینو ملګرو لیکلي وو چې دلته طالبان موږ کله پرېږدي چې د پښتنو قومي عدالت جرګې ته ورشو او یا یې په ښکاره ملاتړ وکړو. زه دا حقیقت منم، له طالبانو سره لرګی، بندخونه او توپک دی او زموږ ځوانان تش لاس دي. خو تاسو ولیدل چې منظور پښتون د پښتنو د ټول تاریخ په خلاف چې نه سردار و، نه خانزاده و، نه اخوندزاده او نه پیر او یا د پیر زوی و، بلکې د یو غریب ښوونکي زوی و. خو داسې تاریخي کارنامه یې وکړه چې د پښتنو په ټول تاریخ کې به په سرو زرو ثبت وي. که منظور پښتون او له هغه سره څو ملګري وای، که دوی هر څومره زړور وای او هر څومره عادلانه غوښتنې لرلی، د پنجاب د واکمنۍ په مقابل کې به یې سر نه وای پورته کړی. تاسو ولیدل چې پنجاب د جرګې پر ګډونوالو باندې ګولۍ وچلولې او 15 کسان شهیدان کړل. خو د جرګې نورو اتلو ملګرو ګولیو ته سینې سپر کړې او جرګه یې په داسې بري پای ته ورسوله چې موږ یې تصور هم نشو کولی. که تاسو د منظور پښتون په څیر پر ځانونو باندې 1000 او 10,000 کسان راټول کړئ، طالب څه چې د طالب پلار به هم تاسو ته ځواب ونه لري. تاسو ته خدای د پښتون ژغورنې غورځنګ او د منظور پښتون په څیر مشر درکړی دی. تاسو یوازې له بې اتفاقۍ څخه لاس واخلئ، له مشرقي تر پکتیا، تر کندهار، تر بلخ، تر بدخشان او هلمند پورې لاسونه ورکړئ. همدا نن په ټلیفونونو کې یو بل ته پیغامونه ورکړئ. بیا به وګورئ چې ستاسو زور نه طالب او نه مرمۍ لري. که د خیبر له سترې جرګې څخه نن هم پند وانخلئ او نن هم د هغو اتلانو پر پله باندې روان نشئ او سره یو موټی نشئ، تر قیامته به په حالاتو او شرایطو کې بدلون رانولئ. لوی څښتن د مظلومانو او عدالت ملګری دی، خو تر څو چې یو توکم په ځان کې بدلون رانولي، الله د هغوی په حالت کې بدلون نه راولي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.